نظار صاحب یو خو تاسو پکې د دې خپلو خبرو کې د سیاسي غونډو هم خبره وکړه او یو ټوپۍ مو چې په سر کړې ده د منظور پښتین دا نښه ده نن د امن نښه ده په وطن کې په کراچۍ کې اوس یو غونډه ده یو جلسه کېدو واله یو دھرنا کېدو واله د پښتون تحفظ مومنټ د هغې مخالفت کې یو کوم پرست سیاسي ګوند او د هغې یو صوبایي صدر سینیټر د هغې مخالفت کې چې دا کوم بیان په نور کړی دی په هغې باندې څه نظر لري؟ اول خو د کراچۍ ټولو میشتو 15 لکه پښتنو ته خواست کوو چې دې جلسې له راشي هم دغه د هغې د خلاصي لار ده او ستا د ټوپۍ ذکر وکړه دا ټوپۍ د مینې ټوپۍ ده دا د پښتني جرت د اظهار ټوپۍ ده دا د پښتنو خاورې سره د مینې او د یووالي ثبوت دی دا هغه ټوپۍ ده چې په لر او بر کې نن هغه زلمي او هغه ځوانان او زما په شان بوډاګان په دې وجه په سره وي چې هغوی د خپل وطن سره خپلې خاورې سره او دغه د پښتون تحریک سره د خپلې مینې او د عقیدت اظهار کوي څو پورې چې ستار دا بله خبره ده چې په کراچۍ کې ځینې مشران یو خبره ده چې په ایس د ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د دې څیز مخالفت نه دی کړی خو یو سړی چې ټول عمر ځان ته پښتنو مشر وایي بیا د کراچۍ د پښتنو ځان ته مشر وایي هغه راپاسي او په ټي وي کې هغه الزامونه نن په منظور پښتون او د هغې په غورځنګ باندې لګوي چې کم الزامونه ټول عمر د پنجاب د خاورې نه زموږ په مشرانو په ولي خان او په باچا خان لګېدلي دي دی اوس لګي دی دومره د مازغه کار نه کوي چې هغه الزامونه دی نن لګي او په هغه ځوانانو یې لګوي چې چا کمې خبرې د خپلو ښځو سره په خپل کور کې کوټه کې دننه نه شوی کولی هغه د منظور پښتون له برکته خلک رالل او په سټیج باندې وکړي د سواد د بېوسه خلکو دغه مظلومانو دغه ماشومانو د هلې ځلې دغه چغې دغه چغارې دغه ویر دې له کم سیاسي ګوند د پاکستان هغې خپل سټیج ته راغوښتو دا سواد کې چې کوم ظلم شو دا پېښور کې چې کوم ظلم شو دا ویډیوګانې خو موږ د منظور پښتون او د ده د ملګرو برکته وکتلي موږ ته خو مخکې موږ ته خو پته و چې وانې شوی دی زیاتې شوی دی خو در دې حده او در دې درجې شوی دی نو په پاکستان کې یو سیاسي ګوند که څوک هم ځان ته نشتلشت وایي هغوی دا جرت نه وکړی چې دغه مظلومان خپل سټیج ته راوستوي او هغوی د خپل مظلومیت او د خپلو بېوسو د خپلو دردونو حال دی خپل کام ته او د خپلې خاورې ته دا منظور پښتون او دغه تحریک دی اوس چې کوم خلک راپاسي زه به دا وایم چې دا د بېوسه پښتنو کرکې دي د هغوی ویر دی نو که کم سړی د منظور پښتون یا د ده تحریک په مخالفت کې ودرېږي د دې مقصد دا دی چې د دې پښتنو سره او پښتنو خاورې سره هېڅ کار نشته او شاه سعید له داسې خبره بیخي نه وه په کار موږ یې په کلکو ټکو کې غندنه کوو چې هغه د منظور پښتون او داسې غوندې مخلص خلکو مطالعه کوي هغه په خپل ځان سوچ وکړي په خپل سیاست دې سوچ وکړي په خپل رویه دې سوچ وکړي د دې نه مخکې څو ورځې مخکې دا ټول خلک د شاه سعید کور ته لاړل د دې جلسې دعوت یې ورته ورکړ او 2 ورځې پس راځي او ته په ټي وي باندې داسې قسمه خبرې کوي نظار صاحب په اسلام آباد کې د غورځنګ منظور پښتون د غورځنګ د درنا کړې وه تاسو ورتلې وې په پېښور کې جلسه شوې وه زه ورتلی وم مونږ هلته کې وکتو چې څومره پرم نه څومره په ادب باندې څومره د هر د قانون د ریاست د دې وګړو د ټولو خیال ساتلی شوی دی هسې په داسې خلکو باندې داسې قسم د تورونه د مختلفو سیاسو یا د مختلفو خاص کر په دې کې وګورو چې سیاسي مشرانو چې هغه او کمپرست مشران یو خبره زموږ سیاسي مشران وایي چې منظور پښتون له ادارو احترام پکار دی منظور پښتون به د ادارو احترام وکړي خو د ادارو له هم د پاکستان د آیین او د قانون احترام پکار دی که نه ته ورسره دا خبره ولې نه کوې چې نن پښتانه په دې ناره ولې مجبوره شو چې یې جو دهشتګرد یې اسکې پیچې ور دي د دې شاته د پښتنو د 40 کالو هغه کړاوونه دي د پښتنو وینه تویېدل دي جایدادونه ورانېدل دي د پښتنو هغه مظلومیت ترې په دې ناره کې او نو زه یو خبره کوم دغه قومي مشرانو ته چې تاسو کله منظور پښتون ته او دغه ملګرو ته دا مشورې ورکوئ چې تاسو د سټیټ د ادارو احترام وکړئ د سټیټ د ادارو ته ووایه چې ته هم د آیین او د قانون احترام وکړه تا د 2 کالونو د خلکو کورونو نه بچو نه پلار تختولی دی د ښځې نه خاوند تختولی دی د مور نه زوی تختولی دی بلا کونډې دې په دې وطن کې جوړې کړي دي زموږ کورونه دې وران کړي دي زموږ حجرې دې ورانې کړي دي زموږ مدرسې دې ورانې کړي دي زموږ جوماتونه تا وران کړي دي موږ تا ته څنګه احترام درکړو نو دا خبره دغه مشر ته دا ویم چې تاسو دا وایي دا ورسره ضرور وایي چې آیین به موږ هم د آیین او قانون احترام کوو خو دی به هم کوي نظار صاحب تاسو هم د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرئ بیا د میډیا سره تعلق لرئ بیا د ټولو هلو ځلو باندې نظر لرئ سیاسي پوهانو سره ټولو سره مرستې کړي ټولو مرستې کړي دي دا اوس چې دا کوم غورځنګ د پښتنو د دې ځوانانو په شکل کې راوجد شوی دی د دې نه مخکې هم لکه سیاسي ګوندونه وو د هغې هم بلا کارکوان شهیدان شوي دي په کوم ډول چې دی د دې حکومت نه یا د دې ریاست نه غوښتنه کوي داسې په آییني طور داسې چا کړې ده تر اوسه هېڅ چا نه راکړې
دا د خدای خدمتګار تحریک نه پس ډېر لوی د پاسون دی، ډېر لوی غورځنګ دی د خدای خدمتګار تحریک نه پس. او په پښتنو کې د بیدار د پښتنو هغه مسلې چې څنګه دی را پیدا کړي، څنګه یې مخې ته راوستې دي، څنګه یې د مظلومانو جړاګانې، څنګه د بېوسو خلکو جړاګانې، څنګه یې هغه ټول خلک او بل یو کار وکړ د تحریک. دې تحریک ټوله نړۍ کې پښتانه یو کړل. څوک ته ګوره دا ونه وایي چې منظور پښتون یا دا منظور پښتون دی، علي وزیر دی او محسن داوړ دی. نه، په ټوله نړۍ کې تعلیم یافته، پوهه، هوښیار، زیرک، نشتلس، قوم پرست، ملت پاله پښتانه دې په شا باندې ولاړ دي. او که چا منظور پښتون ته او د هغه ملګرو ته پورته هم وکتېدل، د ټولې نړۍ پښتانه به د هغې خلکو خلاف ودرېږي او د هغې ګریوان ته باقاعده لاس اچوي. دا زموږ د ټولو تحریک دی. نو زه هم چې هغه سیاسي ګوندونه دي دا یېرې نه کوي چې ګنې دا به د هغې ځای ونیسي، د هغې دکان به بند شي یا به د هغې مشرۍ ته خطره پیښه کړي. هغه یې په ځان سوچ وکړي چې د جدید پښتون نشنلیزم بنیاد یې نه شو کېښودی، منظور پښتون کېښود. ډېره مننه نظار صاحب.